زه د ګینګ مشر وم، تقریبا لس کاله. زما ګینګ په برونکس کې وو، زما ګینګ په کوینز کې وو، زما ګینګ په بروکلین کې وو. زه په تشدد پسې په جرمونو کې وو، وسلوالې غلاګانې، ګینګونو جنګونه. زه داسې سړی یم، کله ته د ما خوا تېرېږي چې ته ما سره لوبې کول ونه غواړې، ما سوچ شروع کړ چې زه خالق یم. اولنی سیس چې ما ویلې هغه دا و چې زه به کله هم مسلمان نشم، زه به کله هم خپل مخ په ځمکه کېنږدم. دا یو برید او غلا وه. په یو د نشو د سوداګر زه ونیول شوم. زه نور نشم کولی، زه نور شراب نشم څښلی، زه نور هیڅ پاټی نشم کولی. هر څه بس ودرېدل. ما پوښتنې کولې، ویلې مې ته پوهېږې دلته باید یو څه نور وي له هغه نه پورته چې زه یې سوچ کومه. خو دا هغه وخت چې اذان وشو. ډېر ښکلی و. ما غوښتل هلته لاړ شم چېرته چې دا و، ځکه دا غږ د هغه ځواب و چې ما لټولو، هغه ځواب چې ته یې لټوې. السلام علیکم ورحمت الله. ورور عبدالعزیز. وعلیکم السلام ورحمت الله. زموږ د دعوت قبلولو مننه. زموږ انټرویو ته ښه راغلاست. موږ ډېر خوشحاله یو چې ته موږ سره یې. زه بالکل غواړم چې عبدالعزیز څوک دی. آیا ته موږ ته په لنډه توګه د خپل ژوند په اړه ویلی شې؟ زه په بروکلین نیویارک کې پیدا شوی یم. تر هغه چې زه 12 کاله وم او برونکس ته لاړم، تقریبا په 80مه کې د 80یم په شروع کې زه په یو داسې ځای کې اوسېدم چېرته چې زیاتره لټینوس خلک وو او تور پوستي وو. د دومره خراب نه وو، خو هلته خپل ګینګونه او داسې نور څیزونه وو. او د غټېدو سره زما د غټېدو ژوند ډېر سخت شو. زه یوازې یو ماشوم وم، زما نیا زه غټ کړی یم او زما ترور. په کور کې نور ماشومان نه وو. زه په نشو باندې اخته شوم، زه بیا شرابي شوم، زه په تشدد جرمونو کې وم. ډېر وسلوالې غلاګانې، د ګینګونو جنګونه. زما پلار مړ شو کله چې زه د 3 هفتو وم او زما مور هغه لاړه او زه یې خپله نیا سره پرېښودم. نو داسې غټېدل دلته ډېر داسې ځوابونه دي چې ته یې غواړې، خو تا ته زندګۍ کې هغه ځوابونه نه میلاویږي. په هغه وخت کې زه نه پوهېدم چې زما مقصد څه دی. ما واقعي پروا نه کوله چې زه ژوندی یم که مړ. په کم عمر کې زه کوڅو ته ووتلم او څنګه چې هلته بهر ډېر کسان په کوڅو کې وو، هغوی زه قبول کړم. داسې زه روان شوم په ګینګ کې او د غلطې نه د بدماشۍ دا ژوند شروع شومه. ځکه چې کله ته هغه مینه نه لرې او په کور کې په تا باندې څوک پام نه کوي، ته به بهر دا څیزونه بیا اخلې او دا به هغه صحیح پام نه وي کوم چې ته یې غواړې. نو څه چې وشول هغه دا و، ما هغه طرز ژوندګي اختیار کړله. هغه ژوند ما ته اجازه راکړه چې واوسمه. ما د ګینګ د ژوند خوند اخیسته. په ما ډزې وشولې، په ما باندې بمباري شوې ده، چاپه را باندې وهل شوې. یو ځل زه په چاړه باندې وهل شوی یم، زه په بیټ باندې وهل شوی یم. ما باندې ډېرې زیاتې حملې شوي. ما په خلکو ډزې کړي دي. ما غوښتل داسې ژوند وکړم چې د ګینګ ژوند وي. او څنګه چې زه ځوان وم او هیڅ لارښوونه نه وه، ما دا څیزونه بیا شروع کړل. ته په کوڅو کې پوهېږې، ته پوهېږې چې هغوی ته ژوندی خوري. آیا ته موږ هغه ورځ ثبتولی شي چې ته په کوم فعالیتونو کې شامل وي؟ هر څه چې ضروري و دې دپاره چې یو سړی زه ویروم دی چې هر څه مانه اخیستل، د نشې سوداګري، غلا کول، د نورو ګینګ په کسانو باندې ډزې کول، تر جنګونو پورې مسلسل جنګونه کول. دا ثابتول چې زه ډېر زیات لیونی یم له بل هر یو سړي نه. ما د خپل ژوند زیاته برخه تېره کړې ده په دې څیزونو کې، په دې ثابتولو چې زه داسې څوک وم ته ورسره مخامخ کېدل نه غواړې او ته ورسره جنګ نه کول غواړې. نو هر څه د وسلوالې غلا نه واخله، د نشې سوداګري پورې، د کار ځای ته د ننوتلو او د خلکو نه غلا کول، په هغوی ډزې کول، بیا هغوی په تا باندې ډزې کوي، پاټیانو ته تلل، جنګونه کول. ځکه چې ستا دا ګینګ نه دی خوښ، دا ګینګ ستا ګینګ نه خوښوي. د جنې خوښوي بس راځئ په یو بل باندې ډزې وکړو، یا راځه بس په هر جنګونه وکړو. او دا هغه څه چې دا په ګینګ کې پخوا و، اوس ډېر مختلف دي او دا یو ډول خراب هم دي. خو دا هم مربت کارونه نه دي نن سبا څومره چې مونږ کوو. ځکه چې کله به مونږ دا کارونه کول دا بس یو لیونتوب و. هلته دومره پولیس نه وو. نو که هر څه به وشول تقریبا 1 یا 2 ساعتونه به اخیستل تر څو موږ ته پولیس جواب راکړي، دا چې په هغې کې به ټوپک و، تمانچه به وه. او دا کارونه چې ما څومره ډېر کول، دومره به خلکو زما په اړه کې خبرې کولې، زما په اړه به یې قصې کولې او ما به بیا ځان ډېر زیات قوي احساسوم. زه به خوشحاله کېدم په دې څیزونو باندې، ځکه اوس زه خلک ویرولی شم، زه خلکو لپاره یو خطر جوړېدی شم. او زه یو داسې څوک یم کله چې ته تېرېږې ما سره نو زما نه ډار کوې. زه د ګینګ مشر وم، تقریبا 11 کاله. زما سره ډېر زیات کسان وو، موږ به ډېرې زیاتې ستونزې جوړولې. دا هغه ژوند و چې موږ ته خوند اخیسته، ځکه چې په هغه وخت کې دا یوازینی ژوند و چې زه پرې پوهېدلم. ځکه چې دین هیڅ اهمیت نه درلوده ماته په زما په زندګۍ کې، ځکه چې کوم دین چې ماته ښودل شوی و ما قبول نه که. هغه ستا ګینګ په برونکس کې و، زما ګینګ په برونکس کې و، زما ګینګ په کوینز کې و، زما ګینګ په بروکلین کې و. ما په مختلفو ځایونو کې مختلف خلک لرل. نو بروکلین، کوینز، برونکس، منهټن، جرزي، فیلادلفیا، کنیټیکټ، دا هغه ځایونه وو چې زما غړي پکې وو چې راتلل به او هغوی به ماته ټول میټینګونو ته
راتلل. تر ټول بد څیز زما په دې زندګۍ کې یو داسې ګناه وه چې ما هیڅکله فکر نه کوو چې زه به اسلام قبول کړم. دا یو ډېره لویه ګناه وه، ډېر یو لوی څیز و. ته پوهېږې په قرآن کې ویل شوي دي کله چې تاسو یو کس ووژنئ دا داسې ده لکه چې تاسو ټول انسانیت وژلی وي، او کله چې ته یو کس وژغورې دا داسې ده لکه ته چې ټول انسانیت محفوظ کړې. نو ما د انسانیت په بربادولو کې برخه اخیستې وه. په هغه وخت کې له اسلام نه مخکې ما به نه یوازې په دې پوښتنه کوله، ما به خپل خالق ته کنځلې کولې نعوذ بالله، او دا د تکلیف له وجې نه. د شیطان خو وخت تا سره لوبې کولی شي هغه وخت دی چې کله ته په تکلیف کې یا په غوسه کې. نو ستا ژوند د ایمان په اړه څنګه و؟ ستا څه یقین و؟ ما په حقیقت کې په هېڅ څیز باور نه درلوده. زه عیسویت ته ټېل وهل شوی وم، خو زه کله هم په عیسویت کې ارام نه وم. دا ما ته هېڅ عاقلانه څیز نه ښکاره کېده. دا حقیقت دی چې ما باید بل چاته دعا کړی وای چې زما لپاره زما خالق سره شفاعت وکړي. نو ما باید له عیسی علیه السلام نه غوښتلی وای د دې لپاره چې خدای زما واوري. زه باید اول عیسی علیه السلام له لارې تللی وای. دا داسې څه و چې زما عقل بیخي نه اخیستل، ځکه چې یو داسې چاته دعا کول چې هغه دلته و بیا زما په څېر باندې انسانان و هغوی مړه شو، نو دا زما په ذهن کې یو اختلاف و. دا داسې ده لکه زه غواړم یو موټر وخلمه دلته له دې ورور نه، او زه ولې باید تا ته لاړ شمه چې له هغه سره د موټر په اړه خبرې وکړمه. زه کولی شم نیغ په نیغه هغه سره خبرې وکړم. دا هغه څه و چې زه یې په لټون کې وم، دا هغه څه و چې ورک و. نو ما یقینا نه درلوده، او دې زما په ذهن کې یو تضاد جوړ کړی و. او یو بل څه چې زما په ذهن کې تضاد جوړ کړی و هغه دا و چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، او بیا دا چې عیسی علیه السلام خدای دی نعوذ بالله. ته باید خپل ذهن جوړ کړې عیسی علیه السلام خدای دی، عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. دلته یو څه ستونزه ده، په دې کې هیڅ یو عاقلانه خبره نشته ده، ځکه چې دا یوازې دا خبره نه ده چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی او عیسی علیه السلام خدای دی. بیا یو د تسلیت ده، یعنی د ټرینیټي خبره هم ده، پلار زوی او روح القدس. نو اوس دلته یو پلار دی یو زوی دی. اوس ته ماته ووایه چې روح القدس هم شته، دلته هم د اختلاف راځي. بیا نو ما ته ډېر بغاوت وکړ، نو ما د دین خلاف ډېر بغاوت وکړ، او داسې ځای ته ورسېدم چې ما په رښتیا باندې هلته یقین نه کوم چې دلته یو خالق شته. ما ویل چې خالق زه یم. دا سوچ ما شروع کړه، او ته پوهېږې نعوذ بالله ما داسې عمل بیا کوو لکه څنګه چې زه خالق یم یو، او له ما نه بل یو قوت لوړ نشته دی، او زه باغي یم، زه ځوان وم، زه غوسه وم. هغه وخت کې څو کلن وم؟ زه به وایم زه 18 کلن یا 19 کلن وم. نو آیا ستا د ګین ژوند هغه وخت پیل شو؟ زما د ګین ژوند په 80 کې پیل شو. موږ اوس د 1990 کال شروع په اړه خبرې کوو. کله چې ته څو کلن وې؟ تقریبا د 10 کلو وم. مور نه وه، زما مطلب مورم نه وه، پلارم نه و. په کور کې هیڅ یو داسې نارینه نه و چې ما ته لارښوونه وکړي. یو وخت داسې و چې زه په یو ځای کې ناست وم، په یو کونج کې وم، په ما باندې ډز وشو او هغه خطا شو. او بیا یو بل وخت یو سړی راغللو، په ما یې ټوپک کېښوده، او کله چې هغه ماشه راکش کاږله نو ماشې کار نه کو، ټوپک ډز نه کو. نو زه په ډېرو حالتونو باندې تېر شوی یم. یو ځل ما باندې حمله وشوله او زه روغتون ته واستول شوم. زه ډېر ځله پسې اخیستل شوی یم، تعقیب شوی یم په خلکو باندې. که چیرې زه نیول شوی وی او په هغه وخت کې زه واقعي له مرګ نه وېرېدلم، خو د کوسي ژوند دې زما په ژوند کې یو لوی رول لوبولی دی. ما هیڅ لارښوونکی نه و. نو خلک له تا وېرېدل؟ هو، خو آیا تا ته دې سکون او اطمینان درکولو؟ دا په هغه شیبه کې یو اطمینان وي. کله چې ته لاړ شې د شپې یوازې شي، بیا ته بیرته یو خالیوالی محسوسوې په خپل خوشحالۍ کې. هغه خالیوالی بیرته بیا راځي، او دا هغه څه دي چې ته سهار وختي راپاسې، ته بیا هر څه د سره کوې تر دې پورې چې دا خالیوالی بیرته ډک کړې. نو دا داسې و لکه بیا ډکول. دا داسې دي لکه موټر لرل. کله چې ستا موټر پټرول ختم کړي نو ته باید هغې کې نور پټرول واچوې دې دپاره چې هغه کار شروع کړي. نو ما ټوله ورځ ګډوډي فسادونه جوړول. د شپې وخت چې راشي زما پټرول به د شپې وخت چې به راغلل زما پټرول به ختم شول. نو زه به څه کوم؟ ما ویل چې هر څومره زر چې سهار شي زه به بهر وځم او هر څه له سره شروع کول غواړي. فساد داسې خوند اخیسته. تا ته داسې احساس درکوي لکه ته چې نه نیول کېږي، لکه تا ته چې هېڅ څوک څه نشي ویلی، تا ته هېڅ نشي پېښېدلی، او هر څوک به وېرېږي چې تا سره څوک جګړه وکړي. نو هغه دا څیزونه وو. دا په هغه وخت کې د ورځې لخوا اطمینان بخښونکي وي، خو د شپې ماته پته وه چې دا یو څه غلط دي، دا څه چې زه کوم دا خراب دي. دا یو مبارزه وه. په نورو الفاظو کې دا زما روح و چې زما په ضد یې بغاوت کوو. په یو لحاظ ما ته ښه پته وه چې دا غلط، خو په دې وخت کې ما په خدای باندې یقین نه لرل، ځکه چې زما خبره دا وه که خدای شته نو ولې له دې حالته زه تېرېږم؟ زه په خدای ډېر غوسه وم. ما به حتی له اسلام نه مخکې خدای ته کنځلې کولې. نو ته له خدای نه به څه شي غوسه وي؟ زما مور زما پلار وژلی و. نو زه دې داسې کړم چې ما اور واخیسته، او بیا نه یوازې هغې دا وکړل بلکې بیا هغه راپاڅېده او لاړه. هغه بس غیبه شوله. ما ونه کتله. بیا ما یقینا په خالق شک کولو، ځکه چې ما دا احساس کولو که یو خالق وي نو ولې زه د دې هر څه نه تېرېږم؟ بیا ولې دا هر څه وشول؟ زه زندان ته لاړم. دا د نشو په سوداګرانو باندې یو حمله وه چې زه پکې ګیر شوم، او دا یو ډېره عجیبه قصه ده، ځکه هماغه شپه چې زه ونیول شوم ما دغه شپه فیصله کړې وه چې زه به ځان وژنه
کومه. مالا د مخه دا پلان جوړ کړی ځکه ما باور نه درلوده چې په ژوند کې څه پاتې دي او داسې خلک هیڅ نه و چې د هغه دپاره زه ژوند وکړم. بس دا هر څه دلته ختم کړم. ما داسې احساس کوو زما په ژوند کې هیڅ مقصد نه و. هغې زه تقریبا 2 ساعتونه مخکې ونیولم چې ما خودکشي کوله او کله چې زه هغه سره په خپله خوښه لاړم د هغه جرمونو د وجې چې ما په خپله کړي وو نو زه په یو داسې حالت کې وم چې زه اوس نه یوازې ځان وجلی شم، زه نور نشې هم نشم کولی، زه نور شراب هم نشم څکلی، زه نور هیڅ پارټۍ هم نشم کولی. هر څه بس ودرېدل. نو هیڅ جرم نشته اوس، نور هیڅ جرم نشته. ته بس په یوازې کې ګیر یې، ته بس په یو ځای کې ګیر یې. اوس یو داسې حالت دی چېرته چې ته ځان د ستونزو جوړولی شي او یا ته کولی شي چې ته په خپله زندګۍ باندې دغلته اوس سوچ وکړې او دا د الله فضل په ما باندې او په دغې طریقه باندې ما اسلام مونده که او اسلام مې قبول که.